د قطر هیواد د سرې میاشت خیریه بنسټ لخوا د هلمند د ګرمسیر له اړمنو کورنیو سره د خوراکي او ژمني توکو د مرستې د ویش بهیر. د هلمند د سرې میاشت خیریه ټولنې رئیس مولوي فضل محمد فضلي وایي دا مرسته د افغاني سرې میاشت خیریه ټولنې لخوا د ځایي مسؤلینو سره په همغږۍ تر یوه کره او شفاف سروې وروسته وویشل شوه. ښاغلي فضلي وایي په دې مرسته کې هرې کورنۍ ته 50 کیلو وړه، 15 لیټره غوړي او 4 دانې توسان ورکول شوه. او په آینده کې مو پلان هم انشاءالله العزیز هغه دا دی چې زموږ توزیهګانې او سروېګانې د هلمند ولایت په ټولو 18 ولسوالیو کې نوبتواره جریان لري چې په نوبت سره په هرې ولسوالۍ کې موږ هغه خپله سروې او توزیه ترسره کوو. شیر آغا د ګرمسیر ولسوالۍ اوسېدونکی له اسلامي امارت او خیریه بنسټونو مننه کوي چې د اړمنو لاسنیوی یې وکړ، خو زیاتوي چې دا مرستې باید دوامداره وي. دغه کومه مرسته چې سرې میاشت چې اوس موږ سره کړې ده د 4 توسان دي، یو 50 کیلو وړه دي، یو بوجۍ او یو بوتل غوړي دي. دا هم ډېر څه دي زموږ دپاره، خو د دوی څخه مو هیله دا ده چې په راتلونکي کې هم موږ سره داسې ډوله مرستې وکړي. د ګرمسیر ولسوالۍ اوسېدونکي پاکو اوبو ته د لاسرسي د ګرځنده روغتیايي مرکزونو د جوړېدو غوښتنه کوي. دوی وایي اسلامي امارت باید له بشري خیریه کومکو ترڅنګ په هغو سیمو کې پرمختیایي پروژو ته لومړیتوب ورکړي چې په تېرو څو کلو کې ورته کار نه دی سوی.